بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت د تیرو درسونو په دوام باندې نن موږ او تاسو له خیر سره په پښتو ژبې تاریخ کې په پښتو ژبه د 190 مغزي کال یو کتاب لولو یا په د باندې بحث کوو چې د پښتو ژبې په هغه مخینه کې له موږ او تاسو سره مرسته کولای شي. له میلاد څخه نږدې 2 یا څه کم 2 پیړۍ وړاندې باختري پادشاهي په دوو برخو باندې وویشل شوله چې د هندوستان ډېرې برخې د منندر په نوم باندې یو یوناني بادشاه ونیولې او دغه سړی د هندوستان په تاریخ کې د ملنده په نوم باندې مشهور ده او په همدغه نوم باندې یادېږي. ملنده چې و دا چې کله د هندوستان سیمې ونیولې د بودایي دین او مذهب یې ومنه او د دغه بودایي دین له مشهور عالم یا پوه سره چې هغه ناګاسینا نومېده له ده سره به یې د بودایي دین په اړه بحثونه کول. ملنده د نورو یوناني بادشاهانو په نسبت د هندي فرهنګ، کلتور، دین او عنعناتو په اړه باندې له نورو یوناني بادشاهانو نه ډېر پوهېده. هغه بحثونه چې له ناګاسینا سره دغه ملنده کړي دي هغه د ملنده پړنهو په نامه باندې یادېږي. دغه ملنده پړنهو کتاب چې و د بودایي دین ډېر مشهور کتاب ده او په پالي ژبه باندې ژباړل شوی ده او د همدې پالي ژبې په دغه ژباړه کې ویل شوي دي چې د دې کتاب اصلي متن چې و هغه په پښتو ژبه باندې لیکل شوی و. دغه د ملنده پړنهو نسخې په سیلیون، برما او په سیام کې موندل شوي دي او یوه نسخه د جاپان هیواد په یو بودایي لرغوني معبد کې هم موندل شوې ده. دغه راز د دغو روایاتو له مخې پوهان په دې اندي چې پښتو ژبه له میلاد نه تقریبا 150 کاله وړاندې د ویلو او لیکلو جوګه وله چې موږ او تاسې په دې باندې پوهېږو چې یوه ژبه کله د لیک او لوست ژبه کېږي نو هغه یوې ډېرې اوږدې مخینې ته کلونو یا سلګونه کلونو زرګونه کلونو مزل ته او کار کولو ته اړتیا لري تر څو پورې یوه ژبه د لیک او لوست ژبه شي. پښتو په لرغوني هند کې دا یو بل بحث ده چې د هندوستان د راجستان په ایالت کې په یو زوړ معبد کې د څو ژبو په شعرونو باندې یوه شعري ټولګه پیدا شوله او د روشن لال ملهوتره په نوم باندې یو څېړونکي چې دغه کتاب یې لیدلی ده او دغه شعرونه یې کتلي او لوستي دي نو ده دا خبره کړې ده چې د دغه کتاب ځینې شعرونه چې دي د هغو ژبه پښتو ده او د دغې ټولګې لیک چې ده هغه په دیوانګري لیک باندې لیکل شوی ده. دغه شعرونه چې پښتو لنډیو ته ورته والی لري له ځینو خاصو دعاګانو څخه شمیرل کېږي. یعنې دغه په لنډیو ته ورته شعري فورم یا قالب کې چې لیکل شوي دي د دو هغه ژبه چې ده پښتو ده او شکل چې ده هغه پښتو لنډیو ته ورته ده او متن یا محتوا یا منځپانګه چې ده هغه دعاګانې دي. دغه شعرونه تر اوسه د پښتنو او یا هم د نورو ژبپوهانو یا شعرپوهانو لخوا نه دي لوستل شوي تر څو پورې له دغه معلومات چې موږ وویلې له دې نه اضافي معلومات په دې اړه وړاندې کړو. خو دغه په کوم رسم الخط یعنې دیوانګري رسم الخط باندې چې دا لیکل شوی ده له دې نه دا معلومات کېږي چې دا شعري ټولګه چې دا له اسلام نه وړاندې لیکل شوې ده چې موږ او تاسې په ګرافیم کې لوستي دي او یا به انشاءالله پر روانو درسونو کې ولولئ چې دیوانګري لیک څنګه او چېرته څه ډول یو لیک ده او څه ډول رامنځته شوی ده. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.